د زابل ولایت مرکز کلات اړوند ترنک په سیمه کې د زراعت ریاست له لوري د اسلامي امارت په بودیجه او بڼوالو تشپړ د سلفر کارونې خونې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې چې ورباندې شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. مسؤلین وایي چې د سلفر کارونه د حاصلاتو کیفیت لوړوي، د میوو خوند، بوی او رنګ ته وده ورکوي چې دا د بازار موندنې لپاره مهم دی ځکه چې لوړ کیفیت لرونکي محصولات ښه قیمت لري. زراعت او آبیاري وزارت له تر چتر لاندې په زابل ولایت کې د زراعت ریاست ته شپږ بابه سلفر خونې ورکول شوي دي. نو هغه بیا موږ د ولس خلکو ته په ترنک سیمه کې شپږ دانې رسولي دي. نو دا تاسو میونه یې چې هغه بس نن هغه افتتاح ده، ټولې جوړې شوي دي. نو انشاءالله احاطه هم پرګرځېدلې دي، مکمل کار اخلاص نن د افتتاح ورځ به ده. پلان خو مستا وزارت ته مو پیشنهادونه کړي دي او تقریبا منظور شوي دي. د 200 هغه شیانو چې لکه داسې سلفر خونې یا کشمشخانې یا مثال تور سړې خونې یا شنې خونې. بل لوري بیا بڼوال وایي چې په زابل کې د سلفر خونې جوړول د دوی لپاره یو ښه ګام دی چې د کرنې په برخه کې د حاصلخیزي، لګښتونو کمښت او د حاصل کیفیت لوړولو کې مهم رول لري. دوی وایي دا کار کولای شي چې د بزګرانو اقتصادي وضعیت ښه کړي او د کرنې سکتور ته وده ورکړي. دا زموږ لپاره ډېرې زیاته په ګټه له مخه مو دا زردالو شکرپارې کورو ته وړل، هلته مو کوره کولې په خونو کې. اوس د دې په باغ کې راته جوړه کړې ده، ټول وسایل هم برابر دي. صندوقان یې مقصد خبرې ګاردبې یې سلفر یې هر شی مکمل مو ورته راکړي دي. دا انشاءالله ډېر ښه مثبت تاثیر لري، ډېرې فایدې لري. دا د میوو د پروسس لپاره، دغه د اصلاح لپاره ډېر مفید دغه تمامېږي. موږ ډېر خوشحاله یو د ټول امارت څخه، بیا خاص د رئیس صاحب څخه. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د زراعت ریاست له لوري و بڼوالو ته د عامه پوهاوي زیات پروګرامونه ترسره شوي چې د حاصلاتو په ډیروالي کې مهم رول لوبولی.